خان بابا د مولانا فضل الرحمن صاحب او د عمران خان صاحب د پارټۍ خپلو کې یو شر روان دی. یو بل ته کنزل ویناګانې کوي، د جوماتونو او د ګیرو بې حرمتیانې پکې روانې دي. نو د دې په هکله تاسو څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د مولانا فضل الرحمن صاحب او د عمران خان صاحب په منځ کې چې دی نو یا د هغوی د پارټۍ تر منځ کې چې کوم شر دی، اول خو به دا کتل غواړي که نه چې یاره دا شی د کوم ځای نه شروع شوی دی. ستاسو په خیال چې دی نو دا د دوی په منځ کې دا شر د کوم ځای نه شروع شوی دی؟ مطلب عمران خان چې دی مولانا فضل الرحمن صاحب ته بد رد وایي په دې هغه باندې سټیج باندې، هغه داسې الفاظ دي چې اکثر مشهور دي دې باندې. نو دا دغه چې دی عمران خان چې دی د مولانا فضل الرحمن ته دا په سټیج بد رد ولې وایي؟ د دې څه دغه شته که نه، څه وجه شته؟ د پسې لازمي ده خبرې پسې کوي، نو هغه به هم بیا هغسې ریاکشن کوي. لکه دوی ورته ویلي دا د یهودیانو ایجنټ دی. مولانا فضل الرحمن دغه ته د یهودیانو ایجنټ ویلي دي. یهودیانو ایجنټ خو پته نه لګي، خو زما په خیال چې کله یو خو دا ده چې برخه خو دی واده هم د هغوی نه کړی دی، او د ټولو نه هغه اهم څیز چې دی چې په دې لندن کې د میر دپاره دغه نو یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویونکی په ځای باندې د چې دی د یهودو ملګرتیا وکړه. نو دا خدای چې زه مفتي نه یم کنی، نو د قرآن صفا دغه دا دی چې یاره ته به د مسلمان په مقابله کې یا دغه ما خو د مقابلې خبره خو ویلې د کفارو یا د خلکو دوستی چې دی دا منع ده، بند بالکل منع کړې شوې ده که نه. ګولډ سمیت خاندان بالکل او نو آغا زما په خیال چې د بنسبت د یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینکی آغا صادق خان چې او ولاړو او ګولډ سمیت ته قرآنی نه د جماع مرور ولاړو قسم نو د هغه د يهوديانو ملګرتیا او کا بنسبت د یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینکی ملګرتیا په ځای باندې کړه کمزور او دغه بیل خبره ده چې خو مسلمان دی یا نه دی هغه بل څه دی پلاني دنګړي خدا فرق دا دی چې یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینکی په ځای باندې تا د یو يهودي ملګرتیاو کا دغه د پاره دی ووټ غوښتو دغه د پاره د باقاعده کمپاین وکړو نو یو خطه د پاکستانی هغه خبر هم نشي کوله دویم خبره چې دنو دا ته لکه دغه خبر هم نشي کوله چې راځه د مسلمانۍ او پلانې دنګړي تا د یو مسلمان د پاکستانی په دغه باندې چې د نجات په دغه باندې چې د آغا یو يهودي رشتہ دار دغه کو فوقیت ورکو هغه تا کنه نو یو خو د قران د حکم نه بالکل دا دغه خبره ده او بل خبره ده چې دا مولانا فضل الرحمن هغه ته ایجنټ ویلی دی ایجنټ خو یو پټ شی وی دا کردار خو ډیر ښکارا دی دغه سیز نه د ښکارا شول چې د سوچ د فکر څه دی خو بالکل ښکارا دی چې آغا چې دین د يهوديانو ملګری دی يهوديانو برخه دی بلکې په دې برخه دی چې آغا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینکی مسلمان په نسبت باندې يهودي ته فوقیت ورکړي اقبال فوقیت پرېږ د خلکو ته وایي چې هغه ته ووټ ورکا نو دې ته زما په خیال چې د علماو او د دې ټول چې کوم د سره مسلمانانو ورونه دي دغه دي د دې فکر پکار دی چې یو سړی چې دی هغه د یو مسلمان په ځای باندې يهودي ته فوقیت ورکړي په داسې دغه باندې چې یو د مشرۍ ځای وي دغه باره کې داسې نو دا ایجنټ خو بیا هم پټه خبره ده دا شیز خو ښکاره دی پاتې شو د مولانا فضل الرحمن خبره چې هغه د هغه ته ډیزلي وي او دغه وي او نو سیاسي شی دی اوس خو په د باندې دم چونکې یو سیاست دغه کې وخت تیر کو چوکۍ باندې ناستو دغه تیر شو د لاندې بم ډیر اوس دغه شیزونه شوي وي چې خلکو پر مټي مغستی وي نور سیزونه وي مغستی نور ډیر سیزونه به سره وځي کنه نو دا خو په سیاست کې دا د چې ستا گاونډي هم ستانه فائدہ اخلي ستا په نوم به سیزونه کوي دا شیزونه بروان وي دته مو اندازو شي
چې زما خزي زما په نوم باندې څومره کارونه کړی دي، زما خور زما په نوم باندې څومره کارونه کړی دي، زما نور د خور خاون یا د خزي خويندو یا دغه زوړ کورنۍ څومره فائدې غسي دي کنه. دا شیزونه خوې په سیاست کې دا موزه ترور اندازه کیږي چې د دې نه څه جوړیږي. پاتې شو خبره د جماعت نو خیر مسلمان خو د جماعت توهین چې مسلمان وي خو ناممکن ده چې وګي کی او د ګيري خبره نو دا چا چې د ګيري توهین کړي دي ته سوچ کی چې کپلګ صحت له د پاره سوچ کی کدا غسړي نیت دای چې یاره دا زه یو سنت عمل د پاره زدا ګيري پرېږدم نو په خپل سوچو کا چې د توهین د ګيري نه د کړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي کچرتا غسړي زدا نه مچ هر چا بچ دي د نیت پیچاره دا ګيره زده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت پتوګه باندې پرېږدم. خو کچرتا د زړونو په حال یو الله خبر دی کچرتا دغه سړی ته چا د ګيري چې د توهین کړي دي پنیت کې دا وی چیرې ما دا ګیره چې دین او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت په توګه پر خو دي نو په خپل سوچو کا چې د دې توهین چې دی دا نیخ پنیغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین دی او بیا دا سه کستا حقیقت دا دی چې د خپل ایمان تجدید پکار دی. نو الله دیو کی چې مونږ چې دی په دې هر خبره باندې دا کونن ز تاسو نو خبر شوم چیرې مولانا شیرانی صاحب چې دی نو دا سره عمران خان صاحب سره ملاقات کړي دي. مولانا شیرانی صاحب چې دی نو دا د انتهایی قابل قدر انسان دی زمونږ د لپاره خو د سیاسی اختلافات او فائدہ غستل او بیا په دې سيزونو ته نه قتل هغه فائدہ غستو کې دا زما په خیال چې زموږ کمزوري راخاره کوي. ما ته پته ده چې هغه د کرسي د پاره غیر الله ته سجدي کولی شي، هغه دغه د پاره د مسلمان په ځای باندې د يهودي سپورټ کولی شي او زه هغه سره کې نه موزه دا خو خبره شو چې راته ما ته چې په ما راشي نو به چې الله اکبر کنه او ما خبره ده چې زرونو په حال الله خبر ده خو شر ظاهر ګوري شریعت قتل غواړي ګوندونو کوم خلک چې مشران چې یو بل ته کنځل کوي بیا د دې لاندې چې کوم کارکونان دي هغه کې علما مشته ډېر کله ور خلک مشته دی هم یو بل ته کنځل کوي خپل مشرانو ته ګوري دې د تاسو پیغام ورکول غواړي د مشران خو لګي خپل منځ کې د کورسه او دغه سیاست د کوم عام خلک د عام پښتون ولس مسلمانان ټول دي دې خپل کې لګي اختري عام خلک تاسو پیغام ورکول غواړي. زما په خیال خو چې د وخت سره زموږ یو سوچ ته چې تاسو ته ما بار بار ویلي چې په هر قسمه دغه باندې کنزل مکوئ دا هغه لاجواب خلکو کار دی چې کله تاسو سره کمزور خلکو کار دی چې تاسو سره جواب نه تاسو سره دغه نو ته کنزل کې مونږ چې د خپل ډیر ماته یقین ساته چې ماته د پی ټی ایم ملګری نه دي دا ډیر زیات خواږه دی وره وجه دا چې اوی د پښتون غږ پورته کوي د پښتون د وجنې خلاف غږ پورته کوي ما هغه باندې چې دغه نیوکه کړی دي تاسو تم دغه چې کنزل مکوئ نور بار سکو سچ کولی شو کوبه خو یو خو چې دینه دا شی دا سپکې سپورې کنزل دا زمونږ هغه دغه کمزورې کوي نو بیا خو ته چې یاره علما او دغه دا پکې کنزل وینا دا خو ډیره بده خبره ده دا زمونږ کمزوري نه کوي زمونږ کله چې دینه هغه سیستا مونږ برداشت خو هغه مونږ شته نه لکه مونږ په سکول کې چې دی ماشوم ته چې د چوکۍ په زور باندې سبق خایو که چېرته نړیوال دغه کې وګورئ نو وایي چې دا استاد نه پوهېږي ځکه دی د لختر اغوستې ده کوم استاد چې نه پوهېږي مطلب دی د ماشوم تربیه نشي کولی دی په زور کوي بیا دا خو د نفسیاتو دغه خبره ده که نه اوس مثلا دغه ده چې یاره زه کله کنزلو ته واورېدم سپکو سپورو ته واورېدم خو خیر بیا هم زه وایم که نه چې د دې پی ټی آی کې هم د مولانا فضل الرحمن صاحب سره به زما چې دی نو سیاسي اختلاف وي ولې به نه وي
خو بعضې څیزونه داسې دي چې لږ د مشرۍ د دین او د دې څیزونو قدر به کول غواړي د جومات د ګیرې د دې څیزونو قدر دا ګورې دا زمونږ د معاشرې زمونږ د روحاني ژوند چې دی دا زمونږ دپاره ډېر اهم دی. ګورې تاسو به کتلي وي چې زمونږ پښتانه خاوره چې تقسیم شوه که نه پښتانه چې تقسیم دي په دې کې ډېر لوی غټ کردار د پښتنو مولیانو او د پښتنو نشنلیانو یا د پښتنو کامپالو خلکو تقسیمو. نو دا که ملک تقسیمول دي که خاوره تقسیمول دي که وسایل تقسیمول دي د اغیار چې د دې شي نه ګوره ډېره فایده اخلي. او یهود خو په موږ کې د دې نه دا بالکل دغه خبره ده هغوی په لږو غونته کې خلک دي او په ټوله دنیا باندې لګیا دی د هغوی هوډ دی حکومت دی وجوهات څه دي هغوی هماغه ډیوایډ اینډ رول والا کیسه چلی او د ډیوایډ اینډ رول کیسه وګورئ په دې کې دا اولنی دغه چې دی که نه مذهب او دغه خلک چې دی دا بیل کا نیشنلسټ کامپالا کامینوال دا بیل کا یار دا مولا خوم پښتون دی که نه او مولا ته به زه دا ووایم چې خوږه دا دغه هم ستا پښتون رور دی مسلمان رور دی ته به خامخا د ده نه به مخ اړې که دله به ته کار کې ته به ته کنزل کې کنزل کول دیکه ورکول دي او دیکه ورکول څه شی دی تقسیم دی. نو الله دې وکړي چې په موږ کې چې دی نو هغه د صبر برداشت او دغه غور فکر دومره پوخ را پیدا شي. اللهم الشعر